السلام علیکم. خوږو ملګرو، د ګوګل له طرفه یو نوی اپلیکیشن راغلی. که چېرته تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ، نو په دې یو اپلیکیشن کې به دننه تاسو ته نور هر یو اپلیکیشن میلاو شي. تاسو ته ښکاري په دې کې دلته یو آپشن دی، آل اپس. که تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، نو څومره چې هم زموږ سره اپلیکیشن دي، زموږ سره دغه مختلف اپس دي، نو تاسو ته ښکاري په دې کې به تاسو ته ټول میلاو شي. که تاسو مختلف ټي وي چینلز ګورئ، تاسو سوشل میډیا اپلیکیشن استعمالوئ، تاسو مختلف ګیمونه استعمالوئ یا نور تاسو څه استعمالوئ، نو هغه ټول به تاسو ته په دې کې دننه میلاو شي. د دې اپلیکیشن فایده څه ده؟ عام طور که موږ په خپل موبایل کې زیات اپلیکیشن انسټال کړو، هغه به زموږ موبایل هینګ کوي هم. ورسره زموږ د موبایل چې کومه فون میموري ده، نو هغه به هم فول شي. او په دې کې چې څومره اپلیکیشن دغه ټولې موږ په خپل موبایل کې نشو انسټال کولی. خو که چېرته تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ، نو ستاسو په موبایل کې به دغه ټول اپلیکیشن نه راشي او تاسو به دا یو اپلیکیشن اوپن کوئ او په دې کې به دننه تاسو ته دغه ټول اپلیکیشن یې میلاویږي. نو دا کوم اپلیکیشن دی؟ دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي؟ د دې اپلیکیشن دغه مکمل طریقه ته هم درښایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو هم خوښ شوه، نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. حکومت ملګرو، دا اپلیکیشن دی، د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي. او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري، تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شي. کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو، سمبل دا به اوپن کړئ. فرسټ اف آل تاسو ته ښکاري که تاسو مختلف څیزونه سرچ کوئ، د هغې لپاره سرچ آپشن تاسو له هم درکړی. دلته وایس سرچ آپشن تاسو له هم درکړی، یعنې که تاسو لیکل نه شئ کولی او تاسو داسې په دې کې څه سرچ کوئ، نو هغه به تاسو کوم اواز چې وي، نو هغه به تاسو مطلب راخلي او هغه شان څیزونه به تاسو له په ګوګل کې راړئ. کیمرا ترانسلیټ پکې هم شته، مطلب تاسو د یو ځای کې د لیکلو نه تصویر وباسئ او هغه تصویر تاسو دلته راواخلئ، د هغه لیکلو مکمل معنی چې دی، نو هغه به تاسو ته شو کړي. مطلب په یو ځای کې داسې بورډ دی چې په هغه باندې داسې لیکل کړي چې تاسو پرې نه پوهېږئ، نو هغې نه تاسو تصویر ویستلی شئ، ورته یې معنی معلومولی شي. داسې ډسکور آپشن پکې هم شته، ایمیج، گیپس، یوټیوب، ډاونلوډ، نور آپشن پکې هم شته. ور ټول نه چې پکې د کمال کوم آپشن دی، نو هغه پکې زموږ سره آل اپس چې کوم زموږ سره آپشن دی، تاسو ته ښکاري نو څومره چې زموږ سره آل اپلیکیشنز دي، نو هغه به ټول موږ ته په دې کې میلاو شي. فرسټ اف آل ټاپ 10 چې زموږ سره کوم اپلیکیشن دي چې هغه زیات استعمالیږي، په کې فیسبوک دی، OLX دی، تاسو ته ښکاري انسټاګرام دی، علم کې دنیا یا ټویټر چې زموږ سره کوم دی، تاسو ته ښکاري نو هغه ټول تاسو ته دلته فرسټ اف آل ټاپ 10 کې شو کېږي. داسې که لاندې تاسو وګورئ، که تاسو سوشل میډیا مختلف اپلیکیشن استعمالوئ، تاسو په خپل موبایل کې انسټاګرام نشئ انسټالولی، تاسو واتساپ یا ټویټر یا دا ټول څیزونه تاسو په خپل موبایل کې په یو ځای باندې نشئ انسټالولی، نو هغه تاسو په دې اپلیکیشن کې هم دننه استعمالولی شئ. تاسو ته ښکاري ټول به پکې تاسو ته میلاو شي. انټرټینمنټ لپاره چې زموږ سره کوم اپلیکیشن دي، کوم چې زموږ عام طور په موبایل کې هم په دې کې بعضې اپلیکیشنز وي، یعنې یوټیوب شو یا ډیلی موشن، تاسو ته ښکاري په دې کې ټیک ټاک، نو دا به تاسو ته په دې کې هم میلاو شي. داسې که ښکته تاسو وګورئ، نو د ګوګل له طرفه چې کوم اپلیکیشن دي، یعنې ګوګل پلی سټور دی، ګوګل نیوز دی، ریسټورنټس، انټرټینمنټ، تاسو ته ښکاري. داسې که نور تاسو په دې ګورئ، میپس، گو، ټرانسلیټ، سپورټس، پټو، فایل گو، دغه ټول آپشن به تاسو ته په دې کې میلاو شي. بیا که تاسو په دې کې لاندې لاړ شئ، تاسو مختلف ټي وي چینلز ګورئ، تاسو ته ښکاري جیو نیوز، BBC، یا که تاسو وګورئ ډان چې کوم زموږ سره نیوز دی، هغه تاسو ته په دې کې هم میلاو شي. سما ټي وي، تاسو که په دې کې لاندې ځئ، نو تاسو ته به ډېر زیات انلیمیټډ اپلیکیشنز په دې کې میلاو شي. اوس په دې کې به تاسو مختلف اپلیکیشن چې څنګه اوپن کوئ، تاسو ته ښکاري، مطلب که دلته په جیو نیوز باندې کلیک واخلم، نو تاسو ته ښکاري دلته ماته مختلف نیوز، مختلف ویډیو، ټول څیزونه به ماته ډایرکټلی شو شي. تاسو ته ښکاري دا مختلف د جیو نیوز چې څومره اپلیکیشنز دي، په هغې کې چې کومې ویډیو شو کېږي، نو هغه به تاسو ته په دې کې هم شو کېږي. تاسو ته ښکاري ټولې ویډیوګانې، ټول لیکل، هر څیز به پکې تاسو ته شو کېږي. داسې که نور تاسو وګورئ، په هر یو اپلیکیشن باندې تاسو کلیک کوئ، نو ډایرکټلی به تاسو سره اوپن کېږي. او څه اپلیکیشن پکې داسې هم دي چې هغه به ډایرکټلی تاسو پلی سټور ته بوځي او تاسو یې په خپل موبایل کې د هغه ځای نه بیا په خپل موبایل کې هم انسټال کولی شئ، کوم اپلیکیشن چې هم ستاسو په دې کې خوښېږي. نو حکومت ملګرو، ډېر زیاته کمال ډک اپلیکیشن دی، ضرور یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې په کمه MB کې په اسانه طریقه باندې په خپل موبایل کې ډېرې زیاتې اپلیکیشن انسټال کړئ، هغه تاسو په دغه طریقه باندې کولی شئ. نو امید لرم نن ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ویډیو هم خوښ شوي، د خپلو ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.